د جون 12 له کار څخه د ماشومانو د مخنیوي نړیواله ورځ سره برابر ده. په همدې موخه باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې هغه ماشومان چې په شاقه کارونو بوخت دي د دوی د شاقه کارونو څخه مخنیوي وکړي او په یو ډول باندې د دوی د کورنۍ د حمایت له لارې د دوی ستونزو ته هم رسیدنه وشي. په همدې موخه باندې هغه ماشومان چې په شاقه کارونو باندې بوخت دي هغوی یتیمان یا بې سرپرسته دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مرکز او ټولو ولایتونو کې د یادو ماشومانو لپاره روزنتونونه فعال کړي ترڅو په دغو روزنتونونو کې د دوی ساتنه پالنه وشي او د تعلیم او تربیې چې د دوی اساسي حق ده د حق ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه د بېوزله کورنیو سرپرستو ته د فني او حرفوي زده کړو د برنامې له لارې چې دوی په راتلونکي کې وکولی شي د کار په بازار کې د کار څښتن واوسیږي او مهارت او مسلک ولري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مرکز په ګډون په ټولو ولایتونو کې د فني او حرفوي زده کړو کورسونه او برنامې دایروي چې له دې لارې د کار د بازار د مطالعې او اړتیا پر اساس باندې هغه حرفې انتخابېږي ترڅو د دغو حرفو په ترلاسه کولو سره یاد کسان د کار په بازار کې جذب شي. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې وروستیو کې هغه ماشومان چې له بهر هیوادونو څخه ردمرز کیږي یاد ماشومان د همکارو مؤسساتو پر مټ تر خپل کورنۍ پورې رسي. همدارنګه د حمایي مرکز له لارې هغه ماشومان چې په ګدایي باندې لاس پورې کوي او فقر کوي دغه ماشومان راټولوي او هغوی چې مستحق دي پیژندل کیږي چې روزنتونونو ته جذب شي روزنتونونو ته جذبوي او کوم چې په رښتینې توګه بېوزله وي د افغانستان د اسلامي امارت د مختلفو ادارو له لوري دوی سره مرسته کیږي او په ټوله کې هڅه دا ده چې د ماشوم د کار څخه مخنیوی وشي ځکه ماشوم د ماشومتوب دوره هغه دوره ده چې دوی باید خپل حقوقو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. په همدې موخه باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مفتشین په هغو برخو کې چې ماشومان په کار باندې بوخت دي هلته ورځي او هغوی ته لارښوونه او هدایت کوي چې د دوی له کارو څخه مخنیوی وشي. په یو ډول باندې د دوی د کورنۍ حمایت له لارې تر ډیره هڅه دا ده چې د دوی کورنۍ حمایت چې ځکه د دوی خپل کورنۍ خپل مسولیت په غاړه واخلي او د خپل ماشومانو حقوقو ته زمینه مساعده کوي او خپل ماشومانو ته هغه اساسي حقوق ورسوي.